السلام علیکم همت جان افیسیل چینل ته ښه راغلاست. اوس تاسو کولی شئ د ټلګرام له چینل څخه بغیر له مونټایزیشن پیسې وګټئ. دا چې اوس وخت کې ټلګرام چینلونه مونټایز کیږي او د هغې ترڅنګ په اعلاناتو باندې پیسې ورکوي. نو که چیرې کې تاسو چینل مونټایز نه وي او یا هم اعلانات نه پرې راځي یا هم سبسکرایب نشئ پوره کولی، نو زه تاسو ته بغیر له اعلاناتو بغیر له مونټایزیشن تاسو ته زه داسې طریقه درښایم ترڅو د هغې په واسطه تاسې له ټلګرام چینل څخه پیسې وګټئ. نو دغه ویډیو کې زه تاسو ته ټوله طریقه درښایم. که چیرې کې تاسو زما چینل کې نوي یاست زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی راشئ خپل ټلګرام چینل به راخلاص کړئ. صحیح نه، زه تاسو ته لومړی خپل چینل ښایم. دلته تاسو زما چینل کتلی شئ 1500 سبسکرایب لري، مونټایز دی خو تر اوسه پورې اعلانات چې دي هغه نه دي پرې راغلي. صحیح ده، دلته تاسو وګورئ زما بیلانس چې دی هغه 0 دی. ټلګرام چینل چې دی هغه د ټون په نوم کرنسي ورکوي، یو ټون تقریبا 5.5 ډالره کېږي، خو تر اوسه پورې اعلانات چې دي هغه نه دي پرې راغلي. نو ما هم فقط تاسو ته چې اوس کومه طریقه درښایم هغه طریقه ما خپله هم استعمال کړې ده. هغه دا طریقه چې تاسو باید دغه چینل کې دا د ستوري اپشن چې دی هغه فعاله کړئ. تاسو چې کله چینل کې نشرات کوئ او تاسو ته یو څوک ستوری درکړي، صحیح ده، یعنې تاسو اعلانات ستاسو نشرات چې دی هغه څوک خوښ کړي تاسو ته ستوری درکړي، نو د یو ستوري قیمت 0.01 ډالر کېږي. صحیح ده، دلته وګورئ ما سره یو ستوری دی 0.01 ډالر یې قیمت کېږي. نو تاسو ته زه دغه طریقه درښایم څنګه د موږ دغه ستوري چې دي دغه خلاصولی شو پکې. نو زه راځم یو بل چینل ته زما دغه چینل ته راځم، هغې کې ما تر اوسه پورې د ستوري اپشن چې دی هغه نه ده فعاله کړې. رابشئ خپل چینل باندې به کلیک وکړئ، لاندې چینل سیټینګ ته به راشئ دغه ځای ته. کله مو چې چینل سیټینګ باندې کلیک وکړ نو له هغې وروسته به راشئ دلته دغه ریکشن ته، صحیح ده، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ریکشن باندې کلیک وکړ له هغې وروسته دغه لاندې وروستی اپشن چې ده دغه دا به اپ وي، دا به آن کړئ. صحیح ده، دا به آن کړئ. له هغې وروسته به راشئ لاندې دغه اپډیټ ریکشن ته، دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې اپډیټ ریکشن باندې کلیک وکړئ نو تاسې کوم چینل ته چې د ستوري اپشن چې د هغه اضافه شوله. صحیح ده، اوس چې تاسې څنګه چینل کې نشرات کوئ نو تاسې کوم نشرات چې د چا خوښ شي نو تاسو ته د ستوري نشان چې درکړي، د ستوري سټیکر درکړي، نو تاسو ته د هغې څخه پیسې جمع کېږي. نو تاسو ته زه اوس ښه درښایم، کله مو چې کوم پوسټ باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو وګورئ د ستوري اپشن چې د هغه اضافه شوله، دلته وګورئ دغه ده. نو څنګه هم چې دې ځای باندې چا درته کلیک وکړ ستوری یې درکړل نو هغه ستوری ستاسو بیلانس چې دی هغه بیلانس ته جمع کېږي. صحیح ده، نو 100 ستوري تقریبا 1.5 ډالر کېږي. او د هغه ترڅنګ که چیرې کې تاسې یو څه کوشش وکړئ ټلګرام چینل ته مو کسان زیات راوستل، ستاسو چینل چې د هغه زیات کسانو جوین کړ او اعلانات پرې راغلل، نو له هغې وروسته تاسو ته بیا د ټون په نوم کرنسي درکوي. هغه ټون چې دی تاسو بیا کولی شئ خپل یو د دوی کوم والټ چې دی ټون کیپر والټ ته لیږلی شئ، بیا بایننس ورڅخه لیږلی شئ، او د هغه ترڅنګ کوم ستوري چې دي دغه هم تاسو کولی شئ ورڅخه ولیږئ. صحیح ده، نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د ټلګرام چینل کې دغه د ستوري اپشن چې دی دغه فعاله کړئ. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. مننه.